دا له څه مودې راهیسې په دې ټیک ټاک کې دغه د ځوانانو ترمنځ دغه ګیمونه او دغه ځینې کارونه چې زموږ له دین، زموږ له کلتور، زموږ له فرهنګ او دغه سره په ټکر کې دي. په بېلابېلو طریقو باندې د خلکو له جیبونو پیسې وباسي، ځوانانو ته وخت ضایع کوي. د ځوانانو دغه ډېر مسایل دي چې ځوروي سړی. کله چې سړی ویني نجونې دي، هلکان دي سره ګیمونو کې یوځای کېږي او خپلو منځونو کې په بېلابېلو بانو باندې کرکې ته کار کوي، نفرت خپروي، سپکې سپورې وایي، یو بل سپکوي. دا ډېر زیات خواشینونکی حالت راغلی دی چې له دغه ټیک ټاکه کله سړی وګوري، سړي زړه تور شي چې دا څه رقم وضعیت روان دی، څه رقم حالت دی. ولې دغه ځوانان دومره بې باکه دي، دومره فکر نه کوي. نه یوازې دا چې په بېلابېلو لارو باندې له خلکو نه پیسې شکوي. که تاسې یو ښه شی چاته وړاندې کولی شئ، یو ښه مصروفیت چاته ورکولی شئ، واخلئ پیسې. خیر، پیسې ګټل کوم مشکل نه دی، یو آپشن دی، تاسې کولی شئ هغه استعمال کړئ. هغه خلکو نه پیسې، خلک څوک چې غواړي پیسې در ولېږي ودې لېږي. خو په دغه طریقو باندې چې کرکه پکې خپروئ، خلک دې ته هڅوئ چې تاسو ته پیسې در ولېږي. بیا تر ټولو بده خبره پکې دا ده چې تاسې د خلکو له جېبه پیسې راوباسئ. بهادر وروره که دا مایک دې بند کړي چې دغه کوي. په بېلابېلو لارو باندې د خلکو نه یو شی تاسې به ورته متوجه شوي وي ملګرو، که چېرته تاسې له هغو کسانو یاستئ چې دغه خلک چې یو بل ته کنځلې کوي، سپک او سپورې پنشمنټونو په نوم باندې، یو شي بل شي په نوم باندې خلکو ته پیسې ورلېږي یا خلکو نه پیسې اخلي، بیا یو بل پنش کوي او یو سپک سپور ته سپورې وایي، تحقیر کوي، د خلکو سپکاوی کوي پکې، او په دې لارو باندې تاسې پیسې ورلېږئ. یوه شي ته پام کوئ، ټیک ټاک او ټولې خواله رسنۍ د دوی د الګوریتم سیستم یا د دوی دغه جوړښت داسې دی چې ته که یو لایک ورکړې چاته، د دې د ویډیو په خپرولو کې تاثیر لري. که چا باندې کمنټ کې، د دې د ویډیو په پراخېدو کې یا وایرل کېدو کې یا ډېرو خلکو ته تلو کې تاثیر لري. که چېرته تاسو شیر کوئ، خو معلومه ده چې شیر کوئ خپلو ملګرو سره. که چېرته تاسې مثلا ډېر وخت تمیږئ یو شی ګورئ، دا هم د دوی د ویډیو په پراخېدو کې، په وایرل کېدو کې یا په ډېرو کتل کېدو کې ډېر زیات تاثیر لري. خدای مه کړه خبر به نه وئ، په ناپوهۍ به مو لایک وهلی یا به هسې وایئ چې راځئ یو لایک خو ورکړه. دغه لایک مسؤلیت دی په ټیک ټاک کې، په فیسبوک کې، په نورو ځایونو کې. دا لوی مسؤلیت دی، دا عادي مه ګڼئ. دغه لایک چې تاسې ورکوئ، دغه ویډیوګانو چې دغه د خلکو ترمنځ فحشا پکې خپرېږي، خلک پکې بېلارې کېږي د دغه ویډیو له امله، یو باطل دپاره یو پیغام پکې خپوري، د خلکو وخت ضایع کوي. ستا لایک پکې مسؤلیت لري، ته د دغې لایک له امله چې ته یې دغه ویډیو ته ورکوې. که کمنټ کې ته مسؤلیت کې راځي، او خدای مه کړه د قرآن کریم د دې آیت مصداق نشي، دا آیت ستا په اړه نشي چې ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والاخره. همدغسې آیت د قرآن کریم دی، خدای دې کې غلط کړی مې نه وایي چې هغه کسان چې د مؤمنانو ترمنځ فحشا خپروي، د مؤمنانو ترمنځ فحشا خپروي، د دوی دپاره په دنیا او آخرت کې سخت دردناک عذاب دی. که ته د یوه لایک دپاره د الله پاک تا مسؤل ودرئ او په قیامت کې درته ودې دروي او درته ووایي چې تا به د فلانۍ یا فلاني یا د فلانۍ ویډیوګانې لایک کولې، ویډیوګانې ته به دې کمنټ ورکوه او ستا د کمنټ له امله به دا ستا ملګرو ته تله او دغه باطل به تا خپروه او ته د دغه فحشا په خپرولو کې مسؤول یې. بیا به الله پاک ته څه وایي؟ په دغه کې ستونزه دا ده چې اوس عادي ګیم یو څوک ته معلومات زده کړي، که ته ګفټونه ورلېږي یا پیسې ورلېږي، دا بده خبره نه ده. که ته پکې ګډون کې بده خبره نه ده، وخت دې تېری صحیح ده، اما د دغه وخت ځواب څه ورکوې ته؟ په څه باندې دې دا وخت تېر کړی؟
زمونږ ټول عمر راځئ نو نور لږ جدي شو، زمونږ ټول عمر په دغه عبثو شیانو باندې تېرېږي. موږ ټول عمر وایو چې والله تفریح وکړو، دا کار به کله کوو. زه چې ښي او چپ پېژنم د همغې وخت نه چې هر چاته ووایي والله څو ورځې ژوند دی راځئ لږه تفریح پکې وکړو. نو تفریح خو کوو، تفریح دپاره خو لږ وخت وباسو. دا ټول عمر خو دومره سرسري مه تېروئ چې ټول تفریح 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 او بل څه پکې نه وي. تفریح وکړه، تفریح ته وخت وباسه، چکر ته وخت وباسه، هر څه ته وخت وباسه. اما داسې خو مه کوه کنه چې ټول ژوند دې سرسري دی. دومره ناخوالې په وطن کې دي، دغه بله ورځ پېښه شوې ده. الله پاک دې ټول هغه شهیدان شوي وبخښي او الله پاک دې زموږ د وطن دښمنان تباه او برباد کړي چې په دغه وطن باندې رحم نه کوي. الله پاک دې تباه کړي او خدای پاک دې موږ له دغه امتحانونو نه وباسي. دومره ناخواله دپاره موږ ولې وطن ته کار نه کوو؟ موږ ولې اسلامي امت ته کار نه کوو؟ خپلو خلکو ته کار نه کوو؟ الله پاک ته به موږ څه ځواب ورکوو چې موږ خپل وخت په څه باندې تېر کړو؟ په قیامت کې وایي چې کله انسان قدم اخلي، مخکې د دې چې قدم اخلي، حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې پوښتنه ترې کېږي د څو شیانو چې وخت دې څه کې تېر کړی دی، ځواني دې په څه کې تېره کړې ده، مال دې له کومه پیدا کړی و او په څه کې دې مصرف کړو. دغه پوښتنو ته به موږ څه ځواب وایو؟ ته یې راته ووایه. که الله پاک له تا نه پوښتنه کوي چې دغه مال ما تا ته درکړی و، تا به ګیفټونه فلاني او فلاني خانې ته لېږل او د باطل په خپرولو کې ورسره کومک کېدې، نه تنها دا چې د هغې هغه فحشا او نورو شیانو کې دې برخه اخیستله، تر څنګ دې مال هم پرې لګوو. یو شي ته پام وکړئ ملګرو، دغه مال چې تاسو په دغه باطلو لارو باندې لګوئ بې برکته کوي، ټول ژوند مو بې برکته کوي، مال مو بې برکته کوي او بالاخره مو ژوند ورسره ډېر سرسري کېږي. دا امتحان دی، الله پاک مال درکړی دی، بېرته یې درنه اخلي. ګوره په ډاډه درته وایم چې دا مال چې ته په دغو شیانو ګیفټونو میفټونو باندې تاسې وګورئ څومره ظلم دی. د یو دانه زمری چې تاسو لېږئ او چاته یو دانه ګل لېږئ، هر شی لېږئ، دا مثلا $500 شاوخوا فکر کوم کېږي. ګوګل کې هم داسې ما ولیدل. د دې 80% ټیک ټاک اخلي. ټیک ټاک یو چینایي کمپنۍ ده چې دا ټول دغه کوم دغه چې تاسو لېږئ د دې 80% چینایي کمپنۍ اخلي. 30% دغه غریب ته ورځي چې دغه آنلاین سوال کوي یا دغه آنلاین دغه راټولوي، ګیفټونه راټولوي په بېلابېلو بهانو باندې. 80% شاوخوا یې دغه ټیک ټاک کمپنۍ ته ځي او 30% یې دغه کس ته جیب ته ورځي یا دغه کس ته ورځي چې ته غواړې د هغې ته ګیفټ ورولېږي. نو ولې دا مال ضایع کوې؟ ستا په وطن کې څومره کونډې دي، څومره یتیمان دي، څومره مظلومان دي. دغه ګیفټونه چې لېږې ولې هغو ته نه لېږې چې د هغوی په بدل کې الله پاک ستا دا مال ډېر کړي، ستا په مال کې برکت واچوي. ته په باطل باندې هغه کس کاروبار لري، ژوند لري، شپې راشي بېغمه څو دقیقې لایف شروع کړي، ګیفټونه ورلېږي او ګیمونه کوي او پنشمنټونه یو. په دغه پنشمنټونو کې هغه خلک چې تحقیرېږي، یو بل سپکوي، روغ جوړ انسان غټ انسان به یو بل به پرې داسې سپکاوی، داسې سپکې سپورې به پرې کوي، داسې سپک کارونه به پرې کوي چې سړی پرې وشرمېږي چې کاشکې مې دا نه وی کتلی، کاشکې مې دا نه وی لیدلی. بل تاسو چې دغه تمیږئ، یو ویډیو چې ګورئ هغې ته تمیږئ. د ټیک ټاک د الګوریتم سیستم همداسې دی چې د هغې نه بعد همغه کټګوري کې ویډیو درته اچوي، ځکه دا الګوریتم داسې فکر کوي چې یاره دا کس د داسې ویډیوګانو شوقي دی. که زه سندرې ټیک ټاک کې ګورم مثلا دویمه ویډیو یا ټولې اکثرې ویډیوګانې ماته د سندرو راځي، ځکه ټیک ټاک الګوریتم چې زه شي کې تم شومه فکر کوي چې زه همغې سره لیوالتیا لرم. که یو څوک ډېر تلاوت اوري هغه ته د تلاوت ویډیوګانې ډېرې راځي، که څوک سندرې اوري د هغې ته سندرو ویډیوګانې ډېر راځي. ډېر کسان دي دیني خلک دي، زه ورته وایم چې راځي ټیک ټاک کې خلکو ته دغه ټیک ټاک کې دیني ویډیوګانې خپرې کړي چې دغه رنګ د ټیک ټاک بدل شي، وایي چې والله هغه چندان ځای نه دی، هلته لوپري ده او دا ده او هغه ده. نو زه ورته وایم چې زه ورته پکې نه یم، دا لوپري خو لا پراخېږي. او بل دغه لوپري هغه وخت پکې زیاتېږي چې یو څوک دغه ویډیو ګوري او هغې کې تمیږي. کله چې پکې تم شي او هملته پاتې شي دا په خپله دغه کېږي. د ده بعدي ویډیو، وروستی ویډیو چې دې پسې راځي هغه هم ورته په همغه کټګوري کې راولي. د تاسو تجربه کوي وګورئ، یو شي کې چې تم شي ورپسې همغسې ویډیوګانې درته راولي. شی چې زر زر تېروئ هغه درته نه راولي. نو ځکه په ټیک ټاک کې هغه ویډیوګانې ګورئ چې ګټورې درته د خواله رسنیو له سوشل میډیا نه د خپلو معلوماتو زیاتولو، د دین د زده کولو، د تلاوت اورېدلو، د ښو خبرو د اورېدلو او د خپل شخصیت د روزلو دپاره استفاده وکړئ. نه دا چې د فحشا، د لوپرۍ او د بېهوده او بې ګټو لهو لعب
ویډیوګانو په خپرولو کې برخه واخلئ. لایکونه او کمنټ چې کوئ ډېر فکر به کوئ. زما دا سپارښتنه حتما واورئ، فکر پرې وکئ چې لایک مو کومې ویډیو ته کوو دې ته پام وکړه چې دغه لایک چې ته کوې دا مسؤلیت دی. د دغې کس چې ته یې ویډیو لایک کوې د دې د ویډیو په خپرولو کې ته برخه اخلي. ته چې لایک وکړې د ټیک ټاک الګوریتم سیستم فکر کوي چې دا ویډیو ډېرو خلکو خوښه کړه، بیا یې بل ته هم لیږي، بل ته یې هم ښکاره کوي، هغه فار یو ته ځي، وایرل کېږي. همداسې په فیسبوک او په هر شي کې تاسو د فیسبوک نوی الګوریتم سیستم مطالعه کړئ وګورئ هره ویډیو چې یوه دقیقه یو چا وکتله هغه ډېره وایرل کېږي، هغه ډېره نشریږي، هغه ډېرو خلکو ته په نیوز فیډ کې هغه په صفحه باندې ښکاري. او په دې خاطر باندې د الګوریتم داسې جوړ شوی دی فکر کوي چې دغه کس یا دغه ویډیو چې خپره شوې ده دا علاقمندان ډېر لري، نو دوی هم غواړي چې د دوی د شبکې کاروونکي، لوستونکي یا لیدونکي ډېر وي، نو ځکه ستا د دغه ویډیو په خپرولو کې مرسته کوي درسره. نو هغه ویډیو چې ډېره کتل کېږي تر ډېره وخت پکې یو څوک پاتې کېږي چې ویې ګوري هغه ډېره وایرل کېږي، ډېره ځي. نو ته چې کامنټ کې په دې معنی چې دغه ویډیو لوستونکي ډېر دي، کامنټ لیدونکي ډېر دي، کامنټ پکې ډېر کېږي، نو د دې دپاره ټیک ټاک ډېره خپروي. په دې معنی چې که دغه ویډیو کې داسې یو ګناه یا د یو ګناه په اړه خبره شوي او ته کامنټ کې یا ته لایک کې او ستا له امله دا خپرېږي، ته به د دې آیت مصداق یې چې هغه کسان چې فحشا خپروي د مؤمنانو په منځ کې دوی دپاره په دنیا کې او آخرت کې دردناک عذاب دی. حدیث شریف کې راځي چې من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله. همداسې برعکس مفهوم مخالفه کې راځي چې څوک چې د باطل کار په خپرولو کې دلیل کېږي یا باعث کېږي یا لامل کېږي د ده دپاره همدومره ګناه ده څومره ګناه چې هغه اصلي فاعل ترسره کوي. یو چا یو لوپري ویډیو د یو ګناه نه ډکې ویډیو خپره کړله، تا شیر کړه، تا کامنټ کړه، تا لایک وکړو، دغه ویډیو خپرولو کې ته هم همدومره ګناه ترلاسه کوې چې هغه اصلي کس چې چا جوړه کړې ده هغه یې ترلاسه کوي. ځکه چې ته د خیر کار باعث کېږي هم همدومره ثواب ګټې. نو کله چې د باطل کار باعث کېږي د هغې د خپرولو کې مرسته کې برخه اخلي، ګورې حتی ته پکې مسؤل نه یوازې ته چې ته خپله ګناه کې بلکې د نورو د ګناه لامل کېږي. دا ټیک ټاکونه دغه ډېر خطرناکه شیونه دي. ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب دا ژوندۍ ګناهونه دي دغو کسانو دپاره چې د ګناه نه ډک مطالب پکې خپروي، لوپرۍ او د فحشا ویډیوګانې پکې خپروي یا مطالب پکې خپروي. دا د هغو کسانو دپاره ژوندۍ ګناه ده. ته به مړې سبا، ته به مړه یې سبا، خو ستا ګډاګانې، ستا لوپرۍ، ستا سپکې سپورې او ستا هغه نورې ویډیوګانې چې خلک دې پې بېلاره کول او د خلکو ژوند دې پې عبث تېروو او وخت دې ضایع کوو، هغه به ژوندي خلک به یې ګوري. د هغو سندرغاړو په اړه، د هغو رقاصو په اړه څه نظر لري چې اوس مړې دي؟ ټول یې پېژنو، ځینې د دنیا نه تللي دي، اوس هم خلک رقصونه ګوري. هغوی به هلته عذاب تېروي او ته یې ویډیو نه خوند اخلي. ته به سبا په قبر کې پروت یې، خلک به ستا ویډیو ګوري، خلک به ستا ټیک ټاکونه ګوري، خلک به ستا فیسبوک کې ګیمونه ګوري، په ټیک ټاک کې به ستا ګیمونه ګوري، سپکې سپورې به دې ګوري او ته به په قبر کې پروت یې او عذاب به وینې. فکر پې نه کوې؟ د فکر وړ خبره نه ده. لږ خو ګریوان ته سر کوز کړه که نه. زه ځینې وخت کې دغه ګورم، دا لایفونه ته لږ ورځم ګورم چې دا څه پکې روان دي. د یو بل په سپکولو باندې وخت تېروي. غټ سړی پاڅي د پیشو د سپي کارونه پې کوي، غاپي پې، سپکې سپورې ورته وایي، یو بل ته کنځلې کوي، یو بل په مخ باندې په څپېړو په ټیک ټاکونو کې هلې هلې آنلاین سوال کوي، راولېږي ګیفټونه، د خلکو له جېبه پیسې اخلي، په دې کې 80% ټیک ټاک ته ځي او 30% دا کمبختان اخلي. مه لېږئ دا پیسې خلکو ته. که زما خبرې په چا باندې بدې لګي، بدې دې نه لګي پې، یو حقیقت دی، تریخ حقیقت دی، مسؤلیت دی چې باید ویې وایو. دغه پیسې مه لېږئ دغو خلکو ته. باور وکړئ چې مسؤلیت دی پکې. ستا په پیسو باندې به هغه بېغمه ځان خوشحاله ساتي او خوشحالي به پې کوي او ته به یې په عذاب کې بیا سبا د همدغه عبثې چې دې لېږلي دي ستا په مال کې به برکت نه وي. خپل اولاد باندې خرچه کړه، خپلې کورنۍ باندې، ماشومان دې راواخله، مېرمن دې راواخله، بوځئ او رستورانت کې همدغه پیسې راواخله، ښایسته ډوډۍ پې وخوره. بهترینه صدقه دا ده چې په خپلې کورنۍ باندې د خپلې کورنۍ غړو باندې وشي.
مه یې لېږه چاته ګیفټونه. ستا دغه ګیفټ سبا دغه کس یادي، خو د میاشتې په اخر کې د هغه اکاونټ ته ډېرې پیسې ورغلي. پرې خوشحالي کوي او ستا له جبه ته حتمن پښېمانه کېږي یوه ورځ. ډاډه اوسه، 100% ډاډه اوسه چې ته کله دغه احساساتو نه راکوز شي، 2 کسان دي اچولي، یو د یو ملک نه بل د بل ملک نه، یو جینۍ یو هلک یو درز غپ روان دي د پنشمنټونو دپاره د هغه د سپکولو دپاره ته ګیفټونه ورلېږې چې هغه وروسته پنشمنټ وکړي او نه پوهېږم څه شی وکړي او بیا سپکې سپورې ورته وایي، سپک کارونه پرې کوي. تاسې وګورئ په دې ټیک ټاک کې اکثره خلک هغه تعقیب شوي دي، د هغو چا فالوورز ډېر دي چې باطل دپاره کار کوي، فحشا خپروي، خپل اندامونه خلکو ته ښکاره کوي، دا ډډې بډې دا دغه ښکاره کوي خلکو ته، اندامونه ښکاره کوي. تاسې وګورئ زما یوې خبرې ته جدي پام وکړئ ملګرو، که ته د هغه چا فالوورز یې چې هغه په ټیک ټاک کې د فحشا نه ډکې ویډیوګانې خپروي، لوپري پکې کوي، سپکې سپورې خلکو ته پکې وایي، د فحشا خپرولو باعث کېږي او د هغې دپاره کار کوي یا خپل اندامونه خلکو ته ښکاره کوي او ته فالوورز دی، د دې حدیث مصداق نشي خدای مه کړه چې المرء مع من احبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي انسان به په قیامت کې له هغه چا سره حشر کېږي چې هغه سره یې مینه وي، د هغه فالوور وي. اوسنۍ زمانه کې سړی کولی شي دا حدیث په دې باندې دغه کې چې ته د چا فالوور یې، د هغې د اکاونټ په خپرولو کې، د هغې اکاونټ په رشد ورکولو کې، د هغې اکاونټ پراخېدو کې ته د هغه فالوور یې او سره مرسته کړې ده او ته به الله پاک ته مسؤول یې. ستا لایک دومره عادي شی نه دی چې ته ټک ورکړې او بیا ورته سکرین ټاپې. ستا کمنټ عادي نه دی او ستا دا شیر چې ته کوې ملګرو سره یې شریکې، که ته چېرته د حق پیغام خپرې همدومره اجر لري، که ته باطل خپرې، فحشا خپرې، لوپري خپرې همدومره عذاب لري. سبا به ته مړې دغه ویډیو به خلک ګوري او عذاب بیا تا ته رسي. ولې موږ نه راویښېږو؟ ولې غفلت کوو؟ په لیاز د خدای کله به موږ دې ته پام کوو؟ دا سر خو له ګریوان ته ښکته کوي، لږ خو فکر وکړئ په دې باندې. ولې دومره سرسري یو موږ؟ ولې دومره هر شي ته سرسري فکر کوو؟ ولې ژور فکر نه کوو؟ خدای لپاره ډېر زیات د افسوس خبره ده. په حدیث شریف کې راځي چې وایي المسلم اخو المسلم لا یظلمه لا یخذله ولا یحقره. مسلمان وایي د مسلمان ورور دی، مسلمانه د مسلمان خور ده، مسلمانان سره ورونه دي، نه پرې ظلم کوي، نه یې تحقیر کوي او نه یې ذلیله کوي. نو ته خو په ټیک ټاک کې خپل ګیم وې زما ځوانه، تاسې دا ځوانان کتلي زه کله کله ګورم مخې ته مې راشي ورته خفه شم. ته الګو یې وه ځوانه، وخورې، ته الګو یې د دغه ځوانانو دپاره چې ستا فالوورز دي. ته به سبا د دې هر یو مسؤلیت په اړه ځواب ورکړې، ته به سبا مسؤول یې د دې په اړه، الله پاک ته به ځواب ورکړې. ته که چېرته داسې پیغام دوی ته خپرې چې په هغې کې باطل وي، په هغې کې سپکې سپورې وي، په هغې کې فحشا وي، هغې کې د خپل اندام خلکو ته ښکاره کړی، هغې کې د سپکې سپورې خلکو ته ویلي، دا ټول خلک ګوري او د دوی ګناه هم په تا ده او هغه چا باندې ده چې سکرین درته ټپوي، لایک درکوي، کامنټ درته کوي او شیر درته کوي. د دې ټولو مسؤلیت عادي خبره نه ده. له خدایه وډارېږئ په دې مسئله کې. ډېر سخت دی ځواب یې. ولې نه راویښېږو؟ ستاسې په دې ګاونډ کې تېر یوه میاشت کې به حتما یو څوک مري. دغه انسانان چې پېژنئ دا ژوندي چې دي ټول به ستاسو په مخ کې مري، خو تاسې به هم کله اجل پوره وي او مرئ به، بیا به د مچ په شان مخ وهئ چې کاش مې دا کار نه وی کړی. بیا به وایي چې یا لیتني قدمت لحیاتي، ای کاش زه بیرته ژوند ته ستون شمه، ښه کارونه وکړم خو ستاسو نه به فرصت تېري. دغه لنډ وخت چې الله پاک موږ ته راکړی دی د دې نه باید اعظمي استفاده وکړو. ولې ذکر نه کوئ؟ ولې اذکار نه وایئ؟ ولې دیني ویډیو نه ګورئ؟ ولې یو خیر تعلیمي برنامه نه ګورئ؟ ولې یو څه نه زده کوئ؟ ولې کتاب نه لولئ چې تاسو راغلي؟ آیا اسلامي امت ستاسو نه همدا تمه لري؟ آیا الله پاک تاسو د همدې پیغام لپاره د همدې کار لپاره رالېږلي یو چې شپه ورځ په ټیک ټاکونو کې خلکو ته ګیفټونه کمنټونه کوئ، وزګار او لوپرئ او عبث وخت تېروئ؟ که نه؟
الله پاک موږ د دنیا د ایمار د خپل وطن او د خپلو خلکو د خپل امت د ښېګڼې دپاره رالیږلي یو. ته ماته ووایه آیا په دې تېره یوه میاشت کې په تېرو 2 میاشتو کې دې کومه ورځ خپل اولاد، خپله مېرمن، خپل فامیل راواخیست یو چېرته دې بوتلل یا له یو ځینه دې یو مړۍ ډوډۍ دوی ته راوړله چې خوشحاله شي یا دې دوی سره یو څو شېبې وخت تېر کړو په یوه دسترخوان باندې ورسره کېناستې یو څو دقیقې وخت یې ورسره تېر کړو چې دوی سره هم وخت تېر کړي که نه ټوله ورځ دغو ته ناست یې چې دغه وخت دې ضایع کوي ټوله ورځ ناست یې هغوی خو خپل ساعت تېرې پیسې به ګټي خو ستا وخت ضایع کوي ستا مال ضایع کوي کاشکې دا ټولې د دوی جیب ته تللی 80% د دوی جیب ته نه ځي 30% 80% ټیک ټاک اخلي 30% د دوی جیب ته ځي خبره ځکه تکراروم چې بیا تکرار شي چې په ذهن کې مو کښېني ګفت چې مو لېږو د ځانه پوښتنه کوئ آیا د دې ځواب الله پاک ته ورکولی شي چې دا ګفت مو ولې ولېږه او په دې شي باندې بیا عربان ډېر سخت بد اخته دي داسې یعنې رګ په دې دغو کې بیا هغوی منځ کې دغه دی سیالي ده چې څوک زمری لېږي او څوک بل لېږي او څوک غټ غټ ګفتونه لېږي ټول ټیک ټاک پې مزې وکړي بله ورځ ما یو احصایه لوستله ټیک ټاک په تېر یوه کال کې که څومره موده کې تر اوسه جوړ شوی 30 میلیارده ډالره عاید یې کړی و دا ټول ستاسې ګفتونه دي ټیک ټاک مو پې وروزه چین مو پې سپورټ کو چین هغه ملک چې مسلمان هم ځوروي کفري ملک دی بودایي ملک دی کاشکې مسلمان ملک وي موږ ویل چې زه د مسلمان ملک خیر شو که سبا هغوی په هر چا ظلم کوي په مسلمانانو ظلم کوي اسلام ته تاوان رسېږي دا ستا مال پکې حتما حساب دی ته پکې برخه یعنی حدیث شریف کې راځي وایي چې څوک چې د یو حرف په اندازه باندې په یوه ګناه کې قتل کې خصوصا یو بله ګناه کې شریک وي هغه د قاتل په اندازه هغه ته عذاب ورکول کېږي ته اوس که دغه مال په شریکولو کې په دغه فحشا کې شریک یې که 1 روپۍ دې ورکړي او که 10 روپۍ ته پکې شریک یې زه کله کله دغه خپل راتلونکي نسل ته دغه ځوانانو ته چې موږ تعقیبوي او موږ ګوري موږ او تاسې ګوري دغو ته ځورېږم چې دوی به زموږ نه څه زده کوي خو دوی به هم راتلونکي نسل کې ستا په شان شپه ورځ په دغه شیانو تېروي هغوی ته ته د یوه ځوان په صفت یو مسلمان په صفت د یو افغان په صفت د خپل ورور په صفت د خپلې خور په صفت څه لرې چې هغه ته ورته الګو او ته یې په داسې عباسیاتو چټیاتو باندې وخت ضایع کوې زموږ دا وطن چې بدبخته دی زموږ دا حالت چې داسې بدبخته دی والله بالله زموږ د لاسه دی بل هېڅوک ملامت نه دي زه زما امت زما ملت دا ملامت دی بیا نارې وایي زموږ دعاګانې نه قبلېږي شپه ورځ یې په ټیک ټاک تېرېږي بیا ستا دعا هم قبول شي ته ماته ووایه تېر یوه کال کې دي څومره دیني کتابونه مطالعه کړي څو دیني بیانونه دې اورېدلي ما ته ځینې ملګري وایي لنډې لنډې ویډیوګانې کوه ډېر ښه یې ګوري او چې اوږدې یې بیا یې نه ګورو ما هم په ټیک ټاک کې په 1 ساعت ویډیو ته ناست دی 1 ساعت لایف ته ناست دی او ما نه بیا تمه لري نورو نه تمه لري چې د دیني ویډیو لاند دی خو دې نه ښکاري ته دیني ویډیو سره علاقه نه لري د دین د معلوماتو تږی نه یې تا باید عذر کولی چې پلار زه خدای 1 ساعت ویډیو راته وکړه چې تږی یم دین ته خو 1 ساعت لایوونه ته کښېنې که چېرته همدا اوس یو سندرغاړي نیمه بربنډه سندرغاړي درته کنسرت وي څومره خلک به پکې خو که یو عالم یو لیکچر ورکوي یو چېرته دیني مجلس کې څو نفر به ورشي شیطان په دغه جګړه کې او په دغه دښمنۍ کې چې له موږ سره اعلان کړې ده ډېر بریالی مخکې روان دی او موږ د دغه بریا په شیطان په بریالي کولو کې مرسته کوو لامل یو برخه یو موږ راځو تمام ورځ خپل وخت په عباسیاتو تېروو په ټول کال کې یو دیني کتاب نه مطالعه کوو وخت مو په دغو چټیاتو په دغو بې ګټې لهو لعبو دغه شیانو باندې لایوونو باندې ګیمونو باندې او ټیک ټاکونو باندې او دغه شیانو باندې تېرېږي او بیا وایي چې زموږ دعا نه قبلېږي دا وطن دا خلک دا امت په تاسو باندې حق لري دغه حق ادا کوي ګنې خدای به درنه پوښتنه کوي
انسانان چې دنیا ته راځي څو ډوله وي. یو هغوی چې دنیا ته راځي او د خوري او سکي او بیرته ځي. د دغه او د حیوان ترمنځ فرق څه دی؟ چې ګټې ټولنې ته ونه رسېږي. یو هغه انسان دی چې راځي خپل او خپل اولاد او چارچاپېره لنډو خلکو ته ګټه رسېږي او بیرته ځي. یو هغه انسانان دي چې راځي وطن ته، خلکو ته، امت ته ګټه رسېږي بیرته ځي. دغسې انسانان له ځانه جوړ کړئ. له ځان نه په میلیونونو کې یو انسان جوړ کړئ، نه د میلیونونو له ډلې یو. په دې معنی چې ته په میلیون کې باید یو اوسې. ته باید خپل رسالت ادا کړې. ستا دنیا ته د راتلو لامل دا دی چې ته د الله دین ته کار وکړې. د الله تعالی د دین تعلیم فرض دی. دنیوي تعلیم هم اوس زمانه کې فرض دی حتی. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. همدا اوس چې زموږ حالت دی، لاس مو بل ته اوږد دی، دا د دې له امله چې موږ د دنیا دین، د دنیا زده کړه او دغه مباح ګڼلې ده. مباح خو ګڼلې هم نه ده، بیخي پام هم ورته نه دی. همداسې چې دین زده کوو باید دنیوي علوم هم زده کړو. فرض دی، فرض. کاشکې موږ پوهېدی. تر ټولو غټ ضرورت همدغه عصري علومو ته دی اوس زمانه کې. الحمدلله دیني علومو کې هم ډېر خلک کار کوي، لګیا دي، مدرسې دي او دین دی او فعالیت دی الحمدلله. او عصري علومو ته مو بیا کار نه دی شوی. کار ورته وکړئ. عصري علم چې کوئ په دې نیت یې کوئ چې اسلامي امت ته هم پکې خیر ورسېږي، خپل وطن ته هم پکې خیر ورسېږي. که زما په وس کې وی ما به نن ټولو خلکو ته ویلي وی چې ټول خلک به مې په دې باندې مجبور کړي وی چې سایبر سکیورټي کې دوی دغه وکړي، زده کړې وکړي، طب کې زده کړې وکړي، ټکنالوژي کې یې وکړي. همدغه ټکنالوژي په بنسټ باندې تاسې وګورئ، همدغه فیسبوک، همدغه یوټیوب بل خلکو جوړ کړي دي او 1.5 دغسې میلیارډونه سرمایې پکې جوړې کړي. زما او ستا وطن په ټول کال په 15 میلیارډه ډالرو باندې چلیږي او په امریکا کې په دې ځایونو کې د یوه کس سرمایه 2 ټریلیونه ډالر د سټیو جابز د اپل کمپنۍ مشر. اپل کمپنۍ زما او ستا ملک په څو کاله چلولی شي د یوه کس د ټکنالوژي برکته. دنیایي علم دی، دا هم وکئ هماغه هم وکئ. اوس هر څه د هغوی په لاس کې. روسیې ته وګورئ، د امریکا سره چې کوم دغه کوي، تعامل کوي، څه په زور کوي؟ ټکنالوژي په زور کوي. وسلې لري یو بل سره. کمزورې وي خو پښو لاندې کېده. ولې سر نه خلاصوو؟ دا مټکور ذهنونه زموږ ولې نه خلاصېږي؟ دا قلف شوي، دا کنګل شوي.